شهیدان کړي دي. موږ بار بار مخکې دا خبره موږ وکړله که حکومت نو حکومت طریقه دای که په افغانستان کې حکومت ویله که حکومت نو حکومت طریقه دار سړی ونیسه گواهان په پیش کا که کیس او جرم په ثابت شه قاضي به فیصله کوي او بیا به دغه فیصلې مطابق چې گواهان پیش شي به سزا ورکړي که چېرته جرم یې کړی او چې دا نه نو دې ته حکومتونه نه وایي دې ته اندېرنګري وایي دا اندېرنګري ده دا اندېرنګري ده. نو دی وجه نه موږ دا وایو دا بله ورځ زموږ علماو د اتوار په ورځ باندې پریس کانفرنس هم وکړلو پېښور کې دې نوي حکومت ته دا ویلي چې بهی تاسو ته موږ دا دغه درکو دا اطمینان درکو چې زموږ طرف نه تاسو سره څه مسله نشته ځکه زموږ د اهلحدیثو عقیده او منهج دا دی چې کوم حاکم وقتي او هغه د اسلام مطابق کار کوي د شریعت خلاف نه کوي موږ سره پای کې هیڅ خلاف نه کوو بل بغاوتونه په اسلام کې نشته د حکمرانانو خلاف خو ظلم به حاکم نه کوي قسم په الله که د ظلم حکومت برقراره پاتې شي دا الله ډېر زر نسکوروي. نو دې وجې نه کم کسان چې دا کارونه کوي چې یو عالم وژنه او بل عالم وژنه دا سلسله به اخر کم ځای پورې ځي څو پورې به مطلب دا دی دا خلک صبر کوي بیا خو دا خلک نه د عالم خبرې ته غوږ دي نه بیا د مشر خبرې ته غوږ دي بیا خو به یو اندېرنګري او موږ ته دا پته ده موږ ته دا پته ده ټیم نه چې موږ ټوله خبره وکړو نور ته ضرورت دي چې کوم ملکونه پکې ګوتې وایي او دا غواړي امریکا او انډیا او ایران شیطان صفای واورئ غواړي دا چې د ملک کې بله فتنه راوچته کړي امریکا خو لاړه خو غواړي اوس دا چې خلک د مسلکونو په بنیاد باندې وجنګوي او په دې کې خصوصا اهل حدیث او اهل السنه علما ټارګټ کول او خپل منځ کې یو بل سره اچول لہذا د دې انتهایی ادراک پکار دی دا موږ د نصیحت او د خیرخواهي خبره همیشه کړې ده موږ همیشه د امن د اتحاد او د اتفاق خبره کړې موږ چې کله هم چغه والې اواز هم اوچت کړی د مسلمانانو د اتحاد او د دې د تحفظ اواز هم اوچت کړی دی. موږ دا غواړو کوم حکومت دا غواړي چې موږ کامیاب شو نو موږ ته دا مطالبه کوو چې اول د امن قیام راوله په کوم ملک کې او په کوم ځمکه چې د مسلمان مال او جان ته تحفظ نه و د هغه عزت محفوظ نه و والله العظیم که هلته امن راشي امن رانه په خوب کې بیا نشي لیدلی دا یاد ساته. دې وجې نه دا نه ده پکار چې په زوره سړی بدامني پیدا کړي او دا داسې عناصر دي چې د بل چا په اشارو باندې دا کارونه کوي د کفارو په اشارو باندې دا کارونه کوي ځکه کفار په ټوله دنیا کې کفار د سلفي منهج دشمنان دي د قرآن او حدیث د دې سوچه منهج دشمنان دي لہذا سلفي علما دي که عوام دي که مدارس دي که مساجد دي دوی ته د مکمل تحفظ ورکړلی شو دا د دوی حق دی. عجیبه دا ده چې هغه خلک چې ټول عمر دوی سره جنګونه کول هغه پکې معاف شو عام معافی اعلان دی خو مسلمان او قرآن او حدیث والا ته معافي نشته دا کوم اعلان دی دا خو بیا د دروغو اعلانونه دي دا خو دروغو خبره ده بیا نو ځان دروغجن کول نه دي پکار او یا که کوم خلک د دې حکومت خلاف راپاسېږي داسې کارونه کوي نو د حکومت د هغوی خلاف کاروایي وکړي چې ګورئ بهی موږ یو شان خبره کوو تاسو زموږ خلاف کار کوئ تاسو د ملک امن تباه کوئ نو په کار ده چې دې کسانو خلاف کاروایي وکړي دا د حکومت دشمنان دي پیله کوم حکومت چې افغانستان کې قایم دی دا خلک چې دا کارونه کوي دا اول د دغه حکومت دشمنان دي بیا د عام امت مسلمه وروستو دشمنان دي اول د خپل حکومت دشمنان دي چې په کوم ملک کې ته اوسېږي او هلته لګې حکومت یو اعلان کوي او ته لګې د هغې په مقابل کې بل شان کاروایي نه کوي او بل شان کارونه کوي که یو سړی مجرم دی یو سړي باندې کیس دی دا قاضیان څه دپاره دي که نه محکمې نشته دا په شریعت کې دا د ګواهۍ او د شهادت دا قانون دا څه دپاره دی دا خو به زم راځم او یو سړی به ګړز به زه به ترې بدلې اخلم بل به را دې سره خو عوام چې لاس کې قانون واخلي عوام چې کله لاس کې دا دغه واخلي دا اقتدار په لاس کې دې سره فساد جوړوي د عوامو کار دا نه دی چې عوام به په خپله دا کارونه کوي عوام به په خپله چې کوم دی د حکومت ریټونه چیلنج کوي په خپله به د یو بل نه بدلې اخلي نه د حکومت ذمه داري دی چې دا به د مظلوم سره ودرېږي او د ظالم خلاف به کاروایي کوي نو دا زموږ یو همدردانه اپیل دی او دا اپیل مخکې موږ کړی بیا یې کوو بیا به یې کوو او دا د دې د خیرخواهۍ دپاره موږ کوو. الله رب العالمین دې په ټول عالم اسلام کې امن او امان قایم کړي الله رب العالمین دې څوک چې د امن دشمنان دي د قرآن او حدیث د منهج دشمنان دي الله دې ورته هدایت نصیب کړي که هدایت په قسمت کې نه الله دې داسې د عبرت نمونه وګرځوي چې دا ټول عالم یې تماشه وکړي.